څنګه چل دی نصیره؟ ولا ډېر ښه موسم، ښه ملګري، ښه چکر او ښه صحتمنده سفر. نو دلته میاشت شته دی خوړ کې؟ میان خو دلته بیخي زیات دي، خو دې نه بیا پورته په دغه ساحل غټ غټ ډنډونه دي، په هغه کې بیا ډېر میان دي. هلته به ځو انشاءالله ورځو. ونیسه ته کمرې ته مخ ونیسه، کمرې ته ګوته مه نیسه، روانه ده ویډیو ته. دا میان دي. کاروان صاحب څنګه چل دی وروره؟ والا وروره دا خو خوندور حالات څنګه دي؟ ستړی شوی خو نه؟ نه والا ډېره خوندور موسم څنګه دی؟ موسم داسې وګوره ته خو دی موسم څه رقم د چاړه څه کې کاروان صاحب؟ دا خو شاته د چیلۍ ده، دا پې حلاله دا چیلۍ دا بېګا تفرو د 1404 کال د غټ اختر څلورمه ورځ د سې شنبې ورځ او یاران دي اوس وګم ډېر شوي دي سهار نه کې یا سهار ټول اوس خوارو غواړي د شیګل ولسوالۍ بر سامانام او موږ چېرته ځو؟ تور کمر ته ځو. نو حبیب استاد څنګه چل ستړی خو نه شي؟ ولا ستړي شوي نه یاستو، ډېر ښایسته ساحه ده. دا ډانګې دې ولې کړی حبیب استاد؟ چکر ساحه ده، دا مې دې دپاره کړی دی چې په دې لاره کې یو نیم دانه سپی را په مخې ته راځي او نه ویلی کېږي چېرته خوله واچوي. هسې هغه دغه خبره وټه ویو نو څه رقم ویو د ته دې دغه ته وګوره، منظرې ته وګوره، واټ پیرودی نښترو ته وګوره. وروره ته څنګه خفه نه هسې؟ ولا زه ستړی شوم. ستړی شئ؟ نو ولې راتلې؟ دا ډانګۍ مې ځان د دفاع لپاره که لږ چېرته بې بولاج شی وای چې د کوناټو ته دا خو د ښایسته ډانګې کړی.